روژې حقیقت دی. یو د روژې قبولیت دی. د روژې حقیقت دا دی چې په نیت د روژې د صبح صادق څخه نیولې د لمر تر لوېدو پورې ځان راګرځول د خوراک او چښک او جمه اوسه. دې ته وایي د روژې حقیقت، دې ته وایي د روژې ماهیت. دوم شی دی د روژې قبولیت. یوازې په دغو درو شیانو وایي روژه نه قبلېږي. یو دی د روژې حقیقت. یو سړی به د پیشنمي سره تر ماښام پورې خوله بنده ساتلي، د روژې حقیقت به ورسره لیکن روژه به نه قبوله. د روژې قبولیت څه دی؟ د روژې قبولیت دا دی لکه څنګه چې په دغه درو اعضاو سره، لکه څنګه چې د دې درو روا شیانو څخه پرهیز کړی دی، تر دې به یو قدم بل ور اوړو، د نارواو څخه به پرهیز کوو. د خولې ګناه، غیبت، فسق، فجور، چغلخوري، بهتان، ناروا درواغ، د غوږو ګناه چې سروز دی، غیبت وغیره، د سترګو ګناه، د دغو شیانو د دغو اعضاو ده گناهونو سبب پریز کړي، دا یو قبولیت دی. نبی کریم علیه السلام فرمایي من لم یدع قول الزور. یو سړي روژه نیولې ده، د روژې په دوران کې درواغ خبرې نه پرېږدي،